وکړي. عطا الرحمن نوم مې دی، ینګ ټیچر اسوسییشن خیبر پښتونخوا صدر یم. زمونږ یو لویه مسله په دې ټیم کې په دې صوبه کې درپېښ ده او هغه دا ده چې AG آفیس یو نوټیفیکیشن کړی دی د CP فنډ په حواله باندې چې زمونږ استادان 34,000 په تعداد کې ینګ ټیچر اسوسییشن سره تعلق ساتي او دا پنشن کې برته شوي دي، پنشنیبل دي، خو دوی ولا غیر قانوني طور پنشن ختمول غواړي. د دې پنشن د ختمولو خلاف مونږه په 27 دسمبر 2023 باندې د پیښور اسمبلی هاوس مخې ته د درنې فیصله کړې ده او دا درنه به د هغه ټیم پورې جاري وي تر کوم ټیم پورې چې په محکمه فاینانس خپل غیر قانوني نوټیفیکیشن واپس کړي نه. د هغې وجه دا ده چې کوم نوی سکیم د پنشن حوالې سره راغلی دی نو پای کې دا خبره موجود ده چې د 7 جون 2022 نه مخکې کم استاد یا کم ملازم برتی دی هغه به پنشن اخلي او د هغې نه پس به پنشن موجود نه وي. زمونږ برتیانې د 7 جون 2022 نه مخکې دي، څوک په 2017 کې برتی دی، څوک په 2018 کې، په 2019 کې یا په 2020 کې برتی دی. نو په هغه باندې ته څنګه د 2022 قانون دا پې لاګو کوې؟ دا ظلم دی او زیاتې دی. دغسې زمونږ د ریګولرایزیشن ایکټ دی د هغې نه CP فنډ خبره ختمه شوې ده، پای کې نشته. زمونږ چې کوم ریګولرایزیشن اډرونه ډپارټمنټ جاري کړي دي پای کې هم دا خبره لیکلې ده چې تاسو پنشن درکو، ستاسو ګریجویټي به موجودي. خو نن چې AG آفیس په یو نوټیفیکیشن باندې زمونږ ایکټ ختمول غواړي، زمونږ ایکټ نه مني، نو د هغې خلاف مونږ د درنې فیصله کړې ده او د هغه ټایم پورې به جاري وي تر کوم ټایم پورې چې زمونږ فیصله شوي نه وي، محکمه فاینانس کلیر نوټیفیکیشن جاري کړی نه وي. دا پورې به مونږ پیښور اسمبلی هاوس مخې ته په 27 دسمبر باندې د درنې آغاز کوو او تر اختتام پورې به دا چې دی نو موجود وي چې کله دوی نوټیفیکیشن جاري کړو نو زموږ درنه بیا ختمېږي. IMF څونه پالیسیانې موجود دي مونږ د هغې پر زور مذمت کوو. مونږ د IMF نه غلامان یو، نه مونږ د IMF ملازمین یو، نه مونږ له تنخواه IMF راکوي. مونږ ته چې کوم تنخواه میلاویږي زمونږ د پاکستان خپله ریوینیو ده، زمونږ خپل مراعات دي، خپل ټیکسونه موجود دي. نو چې دا هر څه زمونږ خپل دي نو مونږ د IMF په پالیسو ته باونډ نه یو. IMF که دا شرطونه لګوي چې پنشن ختم کوي نو دا شرطونه غلط دي او مونږ د دې پر زور مخالفت کوو. په هیڅ صورت کې مونږ دې منلو ته تیار نه یو.